طرزالعمل خو واقعیت لري. طرزالعمل په 1446 کال د درېیمې په 22 تاریخ چې منظور شوی ده. په یوه مقدمه کې 4 بابه او 15 فصلو کې 10 مادو کې تقریبا منظور شوی ده، توشیح شوی ده د علی قدر امیر المؤمنین لخوا څخه. نو هغه بیا د 10 مادو کې هر یوه ځان ته خپل ماده لري او پر هغه طریقه باندې چې طرزالعمل موافق مادي دی هغه په طرزالعمل کې ذکر دي. نو د هغو له طریقه اجاره ورکړل کېږي او د حقیقت لري د طرزالعمل مطابق. یعنی دغه اجارې مستحق څوک دي؟ ستوری صاحب دغه اجارې مستحق په 10 ماده کې هغه څوک دي چې هغه عقد اهلیت ولري. مثلا خپل هغه څوک نه دي چې هغه مستحق نه دي، لکه مثلا کشنۍ وو، زنانه وو، بې وکیله، بې سرپرسته، او دغسې هغه څوک چې خپل د اجارې اهلیت نه لري، معنا خو دغه طاقت یې نه لري، پیسې نه لري، یا د اجارې پرې کولو دغه نه لري. په 10 ماده کې څه شو وضاحت چې هغه وکتل شي، په هغه کې دا واضح معلومه ده. د 10 مادې مفهوم دا ده چې عقد د اهلیت څوک دي او څوک نه دي. نو په دې کې بیا هغه وضاحت شته چې دغه خلکو سره عقد کېدلی شي، دغه سره نشي کېدلی. په دغه اجارو کې استثناءات شته، محدودیتونه وضع شوي دي و په دې کې شته، خو دا بیا داسې ورکړل کېږي چې د دعوت طلبۍ له طریقه ورکړل کېږي. په دعوت طلبۍ کې بیا د خپل هیئتان لري چې په طرزالعمل کې معلوم خلک دي چې مصروفیت ریاست مقام استازی ده، د شهرسازۍ استازی ده، دغسې د نور هم په طرزالعمل کې دغه هیئت معلوم ده، له هغه طریقه معلوم شوی ده. نو هغه مستحق چې هغه څوک دي چې هغه طرزالعمل کې لیکل شوي یا معلومیږي، له هغه طریقه ښه ښکارېږي. د اجارې د ورکړې طریقه مو څنګه ده؟ د اجارې د ورکړې طریقه مو دا ده چې اوله پله کوم ځکه چې امارتي ثابته شوي د محکمې اختصاصي محکمې لخوا یا د مربوطو محکمو لخوا پر هغه باندې قرار صادر شوی، همځکه د قرار له طریقه امارتي ثابته شوي. بیا دغه همځکه موږ رااخو وزارت مقام چې د زراعت وزارت ته پیشنهاد کوو، وزارت مقام تجدید نظر پر کوي. د تجدید نظر بعد هغه له وزارت ته طریقه لوی ریاست ته اراضي پیشنهاد کوي امیر المؤمنین ته. د امیر المؤمنین د تجدید نظر وروسته حکم ورکړل کېږي. که دغه فیصله صحیح واقعیت وي، دغه قرار د دوی په تصدیق باندې بیا دغه ته په اجارې حکم ورکړل کېږي. بیا دغه طریقه سیرالو بیا موږ له هغه له طریقه بیا د اعلان چې سپارو 13 ورځې د اعلان کې دا تیروي، له اعلانه په 10 ورځو کې بیا څوک راځي عریضه به ورته کوي، په دعوت طلبي کې به کښېني. او که داسې کسان چې په ولسوالیو کې یا هم په داسې سیمو کې چې هلته راډیو کار نه کوي یا هم دوی راډیو ته لاسرسی نه لري، د هغو دپاره بیا څه طرزالعمل؟ هم د هغو دپاره دغه موقع ده چې عریضه وکړي، دلته یې کښېږدي. لکه دا اوس ډېرې عریضې کېږي یا ډېر شیان کېږي، دا د هر چا دپاره نه ده، دا د هغو خلکو دپاره ده چې هغه اعلان نشي اورېدلی، هغه د اعلان له طریقه نشي خبرېدلی، هغه د هغه عریضې له شهرته باید خبر شي، بیا دعوت طلبي ته راوستل شي. دغه عریضه د هغه چا دپاره کفایت کوي، د هر چا دپاره کفایت نه کوي. که دی چېرې په ټلیفون په ساحه کې د راډیو اروي، نو دا په اعلان په وخت کې دلته ښه ده چې دی ورته راسي، په دعوت طلبي کې ګډون وکړي. دغه خلک چې اوس راځي د عریضې لیکي او دوی دا وایي چې موږ ته ځمکې راکول کېږي د 10 جریبه څخه تر 50 جریبه، د 10 کلو څخه تر 10 کلونو په اجاره باندې. ډېری کسان موږ وینو چې دوی اوس عریضې کوي. دا تر کومه حده پورې حقیقت لري، د حقیقت نه لري؟ دغه خلک چې عریضې کوي تاسو یې دروړي نه دروړي؟ نه، ستوری صاحب و عریضې راځي، په دې کې شک نشته. نو د ځمکې صلاحیت هېڅوک هم نه لري. امیر المؤمنین فرمان شته، چې د فرمان ګډه مکتوب زما په یاد نه ده، خو فرمان پروت چې د ځمکې صلاحیت هېڅوک نه لري. امیر المؤمنین ماسوي دا پیشنهاد کېږي وزارت مقام ته، زموږ له طریقه وزارت مقام امیر المؤمنین ته پیشنهاد کوي، له حکم بعد چې حکم پر صادر شي، حکم رالی، بیا هغه ځمکه په اجاره ورکړل کېږي. دا اوس حقیقت نه لري چې یا دونه ځمکه ورکړل کېږي یا څنګه ورکړل کېږي یا په کومه طریقه ورکړل شي یا په څونه ورکړل شي، دا به وروسته معلومېږي. چې یارې حکم ځمکه د پیشنهاد را موږ ته منظور شي چې کومه ځمکه په اجاره ورکوو، هغه منظور شي، له هغه وروسته دا ښکارېږي. د دې دپاره د توضیح دپاره یعنې حکم تر اوسه پورې نه دی راغلی، حکم نه دی صادر شوی. د توضیح حکم په هغه وخت کې راځي چې هیئتان معلوم شوي دي، په طرزالعمل کې واضح معلوم دي. هغه په هغه وخت کې راځي چې حکم ورکړل شي، بس دغه بالا د توضیح وخت په دغه وخت کې هیئتان ورته راځي، ځمکه ورته اندازه کوي، ځمکه ورته سپاري. تاسو وخت کې یادونه وکړه جناب نویدیار صاحب چې د دې دپاره طرزالعمل جوړ شوی دی که نه؟ نو چې طرزالعمل جوړ شوی دی، مخکې تر حکم طرزالعمل جوړ شوی دی؟ طرزالعمل جوړ شوی دی. طرزالعمل چې هیئت ورته معلوم شوی ده، هیئت تخ شوی ده، طرزالعمل تصدیق شوی ده، امیر المؤمنین کتلی ده. په دې کې هیڅ خبره نشته. تجدید نظر غواړي، بیرته د ځمکې
په دغه کې بیرته تجدید نظر امیرالمؤمنین تجدید نظر ورکړي، بیا به حکم ورکړي، بیا به اجاره د دې لپاره دغه کمیټې کار کړی دی. ځمکې په زابل ولایت کې په ولسوالۍ کې مشخصې کړي دي که چیرې په اجاره ورکول کېږي باید دغه ځمکې ورکول شي. و کمیټې خو ډېر کار کړی ده، زیات قرارونه راغلي، دا خو ډېر د محکمو لخوا راځي. نو د اختصاصي محکمې لخوا یا د مربوطو محکمو لخوا قرارونه راځي، نو کمیټې ډېر کار کړی ده په دې بخش کې. خپل په وزارت ریاست کې د اراضي په امریت کې بانک زمين مدیریت ته هغه سره په دې بخش کې معلومات شته، ځکه چې هغه ټول ثبتي ټول ورته راځي دیته. جناب مولوي صاحب، دغه ځمکې چې تاسو په اجاره ورکوي یا هم په اجاره ورکول کیږي، د دې لپاره بیا هغه مشخص اندازه د مبلغ ټاکل شوی ده، د عوایدو د راټولولو ټاکل شوی ده کنه د ټاکل شوی قبل دې وروسته بیا ټاکل کیږي؟ جناب ستوري صاحب، دا په 14مه ماده کې واضح ده چې هغه د ایهاتان معلوم شوی دی په طرز عمل کې. دا غو سره د مربوط ولایت راهنمایانو د درو راهنمایانو استلامونه کیږي، هغه اوسط قیمت ورته راخصت کیږي، اوسط قیمت معلومیږي چې د مربوط ولایت د خپل ولایتو کې مزه کې دی، هم ځکه فرق لري، چې مزه خپل درجه لري، کومه درجه هم ذکر کومه درجه هم هغه د حد په صلاحیت کې ده، او دغه قیمت چې شو کیږي هغه د راهنمایانو لطریق په 14مه ماده کې شو وضاحت شته. جناب نویدیار صاحب، په تیرو کې چې کومې اجارې سوي دي دغه اجارې قابل د قبول دي، تمدیدیږي او کنه هغه فسخه کیږي، دا اجارې څنګه دي؟ ممکن په ډیری ولسوالیو کې په ډیری ساحو کې په تیرو کې اجارې سوي. او محترم ستوري صاحب، یو تمدید د اجارو دغه کېدلای شي، تمدید وسی اجارې کوم ځای کې اجاره وختي سوي یا د اجارې کوم هغه د امارت په وخت کې یو پاړی ورکړ کېدلې، یو کتابچې یو کونده بل دلې پاتې دله، یو بل هغه چاته ورکړ کېدله چې اجاره به ځنې اخیستل کېدله، نو دا تمدیدېدلای شي، دا به حکم ځکه تمدید کولای شي د اجارو.